چې سم د وسه کېږي خدای م خوشحاله که الله هم د قبر د عذاب وساته الله را دې بدلې درکړوړه چې سم د وسه کېږي 10 روپۍ وي 15 روپۍ وي 20 روپۍ وي خدای م خوشحاله که لږ لږ د خپل وس مناسبو اخلاص را سره وکړې ډېر زیات عجز یم خوشحاله و آباد اوسئ لږ لږ اخلاص وکړې خدای م خوشحاله و آباد لره الله دې ډېر خوشحاله که خدای دې دا په 10 کروړه په 20 کروړه قبول کړي خدای دې ډېر خوشحاله که الله دې مور او پلار ته نیک عمله صالحه لوی که خدای پاک هم ډېر خوشحاله که خدای هم ډېر خوشحاله که د خپل وس مناسب امداد وکړه وروره خدای دې ډېر خوشحاله که وروره خدای دې ډېر خوشحاله که وروره د خپل وس مناسب امداد وکړې الله دې ډېر خوشحاله که خدای دې د دې بدلې درکړه وی خدای دې د دې بدلې درکړه الله خو دې ډېر خوشحاله که نیکه مونږ له خو چېرته 1500 روپۍ چا په عمر خود کې نه وي راکړې دغه 220 روپۍ راوړي تا خو ډېر غټ لوټ ماته راویشته که نه خیر هېڅ خبره نه ده خو ته خو ځوان جان سړی چېرته مزدوري ولې نه کوې دا ولې یاره نیکه بس مجبوري ده که نه روزګار نشته نو به دې ته هم د مجبورۍ نه لاس واچوو څه وکړو کارونه کومه دي راپاسه ما سره نوکر شه زه به درله کار درکړم که نه وی الله خو دې ډېر خوشحاله که نیکه نو څه کار به مطلب څه کار به زه کومه راځه ما سره کارونه ډېر دي زه به درله ښه غټه تنخوا در کوم راځه چې دا د چا دوا را باندې قبوله شوه نیکه خدای خو دې ډېر خوشحاله که زه چې ځو راځه راځه چې ځو دا چې ځو نیکه یاره نیکه به دا مېړه ښه شو چې دا ښه کار راته میلو شو نوکري سوال کولم ګناه ده سوال به م کو دا خره چې نیکه دا نوکري دې راله راکړه ځوان جان سړی هډه مې باندې خفه شو بس ښه دا ښه ده که نه خدای دواګانې به درته کومه راځه لږه سبزي رالو ښه نو بیا به حجرې ته ځو راځه با ټیک ته نیکه ټیک ته راځه السلام علیکم وعلیکم سلام نیکه په خیر راغلې ولکه یو دړی ټماټر واچوه ښه جي ښه او یو دړی بینډۍ واچوه ښه جي او یو دړی دا ټینډې واچوه ښه جي بادرنګ ورسره یو دړی واچوه صحیح ده جي او پیاز یو دړی واچوه ښه جي ښه هلو ورغه سبزي راغلې درځمه ښه وا ها یو 500 لوټ راکړه دا ولا نیکه هلکه را سبزي مبزي واچوه زما سړی ورته ولاړ دی بیا به دواړه حساب کتاب وکړو هلکه زه دې پمپ پورې ځم او زه راځم ښه ټیک ته نیکه ټیک ته هلکه نیک ډېر ښه سړی دی تازه سبزي وله واچوه دا بینډۍ هم وله تازه دغه کچالان هم واچوه هر څه وله واچوه دړۍ وله واچوه ښه پیسې به ډېرې درکړي خو سبزي وله ساده واچوه تازه وله واچوه ښه یا لکه د سړی خو دې 15 ګنټې وشوې دا چېرته تللی دا خو ورانلې یاره روکې ماته هم داسې پته نه لګي زه په خپله متاریان یم چې دا کم خوا لاړو هله شا به ورنګ ورته وکړه که نه نو ما څه خو نمبر نشته که نه څنګه نمبر نشته وایي ستا نیک نه دی څه نه دا خو زه دغلته ناست وم سوال مې کو که نه زه خو سوالګر یم نو ما ته وویل چې ته کار ولې نه کوې ما کارونه خو نشته وي راځه بس ما سره کار کوه نو زه خو هغه سره راغلی یم اوس ما ته پته نه لګي نو ما خو داسې ما خو ورته پېژنګلو نشته دی خو دغلته ورته ګاډي ته راوختم او دلته تا نه سبزي واخېسته چې ته سړی نه پېژنې په دې غږ خو ما ته به یې مخکې ویلي وو که نه یاره نو ما ته څه پته وه یاره ما ته خو 520 راویشته ما دا به ډېر ښه سړی وي ما ته څه پته وه نورو خلکو 10 راکول او د 1500 راکړل نو ما دا به ډېر ښه سړی وي ما خو تا ته ځکه ووې هغه ټیک ته لاړې سړی ګڼکپ و خو به ته ما ته څه کوې نو بس زه به څه وکړمه دغلته یو شین بوټي وګوره یو شنه چوکتې را ماته کړو بس راتې ونیسه بس ما له څه پکار و چې زه څوک نه پېژنم او کار ورسره کومه سم مې وټکوه ملګرو د ویډیو مقصد دا دی چې دقسې ډېر هر رنګه دوکهبازان شته هر رنګه شوکمار شته دي لکه تاسو ته به پته نه لګي تاسو له اول لږ انویسټیګیشن کوئ د خلکو نه ته تپوس کوئ چې لکه ته څه روزګار کوې ته د کوم ځای نو بیا ورسره ځان نوکر کوئ لکه بیا هغه سره کار کوئ نو دقسې ډېر کسان دقسې چې دقسې کارونه کوي سهار به تاسو په غټه ذمهوارۍ کې اچولي او تاسو به خبر نه یې او هغه به تاسو پېژنې نو په لانجه کې به تاسو راغلي یې ویډیو د ثواب په نیت شیر کړئ ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ وسلام راوړه که خرګاډي راوړه که دا زر کوه
هلکه کیسریا څه کې دا خو روکې دا ډېران وړمه که نه اخر ګاډي پسې مې ماشوم لېږلې بس دا مې په کار دی پټي ته یې چومه نو ته اوس پردي ډېران پټي ته اچې دا د چا دی وی دا د چا دی د چا دی خو به دې خلکو به راغورځولي د کورونو ګند دی که نه نو ته اوس زما ډېران وړې دا خو ما بل اوس په 5,000 روپۍ واخیست یاره ملګري ته هم ښه ساده سړی نو په 5,000 روپۍ تیله ډېران لري ما خو یې ګینې به دلته چا را لړه کړې نو ما ځکه پټي له وړه او زه به چې تا هغه شي ما خو ته یو خرګاډي وړې واغلې بیا را روان دي دا باقي موړمه نو ته بدماش یې ته بغیر تپوسه زما ډېران وړې بدماش نه یم خو زه ګورې که سوی دا بېلچه را باندې اوس ماتومه ښه نو ته اوس ما په خپل ډېران باندې وخې بکه به اوشه سلام علیکم شیر زمانه سلام ایثار شاله کا ډوډۍ وخوره دا خدای دې خوشحاله که زه موړ یم ولې څه دې خوړلي یاره ما خو دغلته یو کس نه یو شل سوکه وخوړل هغې څه موړ شومه ولې په څه دې خوړل دا په پردي ډېرانه ها په پردي ډېران دی وال خوړل اوس واپس یخې اوبه وڅښه چې دا وال دې مزم شي ځه